په قرآن کریم کې الله رب العزت د انسان کامیابی په 2 آیتو کې بیان کړی ده. یعنی که غواړئ چې تاسو دنیا کې هم کامیاب شئ، آخرت کې هم کامیاب شئ، د دنیا مشکلات مې هم لرې شي، د آخرت مشکلات مې هم ختم شي، نو راسئ د قرآن کریم دغه 2 آیاتونه را سره واورئ او دا ویډیو به د الله درضا په خاطر باندې ضرور د سره شیر کوئ چې د قرآن کریم دا 2 آیاتونه یو مسلمان په ترجمه سره په معنا سره زده کړي. الله رب العزت په قرآن کریم کې د مسلمان کامیابی په 6 خبرو کې یشي ده. یعنی که چیرې یو مسلمان دغه 6 صفات په خپل ځان کې راولي، دغه مسلمان د دنیا کې هم کامیاب دی او آخرت کې هم کامیاب دی. تر ټولو مهم او ضروري خبره اول هغه دا ده چې الذين يؤمنون بالغيب. الله فرمایي هغه کس کامیاب دی چې هغه پر غیب باندې ایمان راوړي. یعنی زموږ ایمان پر الله باندې دی لیکن الله موږ لیدلی نه دی. زموږ ایمان پر پیغمبر علیه السلام باندې دی لیکن پیغمبر علیه السلام موږ لیدلی نه دی. لکه د نن سبا چې کوم ملحدان دي او دغسې بعض ساینسدانان چې هغه د مادې قایل دي، هغه د الله د وجود انکار کوي په دې وجه باندې چې الله موږ په خپل سترګو لیدلی نه دی. نو هر هغه شی چې هغه موږ په سترګو باندې نه وینو بیا هم وجود لري، لکه حواس ولا لکه عقل سلو لکه شعور، ډیر دغه شیان دي چې موږ په سترګو باندې نه وینو بیا هم هغه وجود لري. خو خیر موږ بې دلیله الله رب العزت باندې ایمان لرو او الله زموږ خدای دی، بس پر غیب باندې موږ ایمان دی، دې ته موږ د هیڅ دلیل ضرورت نه لرو. او دویم صفت که چیرې ته غواړې چې دنیا کې هم کامیاب شې آخرت کې هم کامیاب شې، نو دغه دویم صفت هم ځان کې پیدا کړه. یعنی ويقيمون الصلاة، لمنځ قایمه کړه. یو لمنځ ادا کول دی، یو لمنځ قایمه کول دی، دې دواړو کې فرق دی. لمنځ قایمه کول دې ته وایي لکه څنګه چې د لمانځه حق دی په مینه سره په محبت سره د الله په مینه کې ودرېږه. دا لمنځ یو داسې عبادت دی، الله اکبر، دا لمنځ یو داسې عبادت دی الله ته ډېر زیات محبوب دی. نو ځکه الله رب العزت د ایمان وروسته دستي د لمنځ ذکر وکړي چې هغه مؤمن کامیاب دی چې هغه لمنځ ادا کوي، د لمانځه پایبندي کوي. او دریم صفت یعنی که غواړې چې کامیاب شې دغه دریم صفت هم ځان کې پیدا کړه. ومما رزقناهم ينفقون، الله وایي چې کوم مال دولت مادې ته ورکړی دی دوی د هغه نه خرڅ کوي. مثلا دوی زکات ادا کوي، صدقه ورکوي، خیرات ورکوي، خو لیکن زموږ خلک هغه صرف زکات ادا کوي لیکن صدقه کول خیرات کول دا هم د مسلمان لپاره راغلي دي. او څلورم صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، چې کوم شی پر نبی علیہ السلام باندې را نازل شوی دی پر هغه باندې زموږ ایمان دی. اوس ګوره پر نبی علیہ السلام باندې 2 شان را نازل شوی دي، یو قرآن یو حدیث دی. صحیح سلو. نو کچېرې څوک قرآن مني حدیث نه مني هم کافر دی، کچېرې څوک دواړه نه مني هم کافر دی، کچېرې څوک خالی حدیث مني قرآن نه مني هم کافر دی. یعنی موږ تاسو به دا ایمان وي چې پر نبی علیہ السلام باندې چې کوم حدیث را نازل شوی دی کوم قرآن دا باندې موږ تاسو ایمان دی. وما انزل من قبلک، پنځم صفات چې د نبی اسلام نه مخکې چې کوم کتابونه را نازل شوي کوم پیغمبران راغلي پر دوی باندې هم زموږ ایمان دی. او شپږم صفت وبالآخرة هم یوقنون، پر ورځ د آخرت زموږ تاسو ایمان دی چې ورځ د آخرت حق ده، پل صراط حق دی، جهنم حق دی، جنت حق دی، ورځ د حساب حق ده. کچېرې مسلمان دا شپږ خبرې په دې خپل ځان کې راولي د دنیا کې هم کامیاب دی او په آخرت کې هم کامیاب دی.